تېره شپه شاوخوا 6:30 بجې د سالنګونو په تونل کې یوه عراده ټیلر موټر چې سون توکي یې بار کړي وو اوښتی او اور یې اخیستی دی چې دغه اورلګېدنه تر همجوار موټرو پورې هم رسېدلې ده. دا چې اورلګېدنه د سالنګ د تونل په دننه ساحه کې وه، له همدې امله له شمالي اړخه رسیدګي نه سوی کېدلی. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل او ورسره له بغلان او پروان ولایتونو څخه د مرستې ټیمونه له جنوبي اړخه خاص نقطې ته رسېدلي. د اور وژنې عملیات له ځنډ سره مخ وو. د سهار تر 8 بجو پورې په بشپړه توګه اور مهار سوی دی. په دغه پیښه کې بدبختانه تر 12 پورې شهیدان او تر 29 پورې زخمیان لرو. البته یاد ارقام لا هم دقیق نه دي او د تغییر وړ دي او د سالنګونو لویه لار اوس مهال د ترافیکو پر مخ بنده ده. له ټولو هیوادوالو په درنښت هیله کوو چې د ټولګټو وزارت تر بیا خبرتیا پورې دې پر د یاد لار له تګ راتګ څخه ډډه وکړي.